د ماښام 15 رکعاته دي. څو؟ د سهار مې هم درته وویلې، د ماسپښین مې هم درته وویلې، د کم یو د مازدیګر هم درته وویلې. اوس د ماښام دی، د ماښام 15 رکعاته دي. څو رکعاته؟ 15 رکعاته دي. اولني 3 رکعاته فرض دي. څه دي؟ فرض دي. په دې 3 رکعاته فرضو کې اولني 2 رکعاته چې کوم دي دا ډک دي. اولني 2 رکعاته ډک دي او وروستی 1 رکعاته چې کوم دی څه دی؟ تش دی. بعضې خلک ورته تش وي، بعضې خلک ورته خالي وي، ډک نه وي. بعضې خلک ورته تش رکعات وي، بعضې خلک ورته خالي رکعات وي. د دې 3 رکعاتو فرضو نه بعد بیا 2 رکعاته سنت دي. څه دي؟ سنت دي او دواړه ډک دي. نو د ماښام 15 رکعاته شو، اولني 3 رکعاته فرض دي، هغې کې اولني 2 رکعاته ډک دي او وروستی 1 رکعاته چې کوم دی هغه تش دی او بیا ورپسې 2 رکعاته سنت دي، نو هغه دواړه ډک دي.